سلامونه، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. د پښتو د غږ ثبتولو یا ریکارډولو لینک تاسو له فیسبوک بهر په جلا وینډوز کې خلاص کړئ. هلته به تاسو ته یو مایک ښکاره سي. پر هغه کلیک وکړئ. وروسته تاسو ته لیکل شوي جملې او تر هغوی لاندې د مایک نښه ښکاري. له شمیرو یا اعدادو سره سم پر مایک کلیک وکړئ او پورته لیکل شوي 5 جملې جلا جلا یا بیلې بیلې د مایک په کښېکاږلو سره په خپل غږ کې ولولئ او ریکارډ کړئ. د دې کار لپاره تاسو باید خپل مایکروفون ته د غږ ریکارډولو اجازه ورکړئ. که چیرې د جملې په ویلو کې تېروتنه یا غلطي درڅخه وسي، نو پر هغه شمیره یا عدد کلیک وکړئ او د غشي یا تیر پر نښې کلیک کولو سره هغه له سره ریکارډ کړئ. د 5 جملو تر ریکارډولو وروسته پر لاندې خانه کلیک وکړئ او د شریکولو اجازه ورکړئ. تر هغه وروسته پر شنې نښې کلیک وکړئ او ریکارډینګ وسپارئ. له دې سره به یوه نوې پاڼه راسي او د هغې په پای کې پر تورې نښې د نور ریکارډینګ او خبرو ته د دوام ورکولو لپاره کلیک وکړئ. دا ډول دا عمل تر خپله وسه جاري وساتئ او هره ورځ 10 یا 15 منټه یا دقیقې په خپل غږ کې جملې ثبتوئ یا یې ریکارډوئ. یوه یادونه باید وکړم چې هره لیکل شوې جمله په خپله لهجه کې ووایاست چې کمپیوټر د پښتو له ټولو لهجو سره بلد یا اشنا سي. که هغه کندهاري، یوسفزي یا وزیرستاني لهجه وي یا که د وردګو، شینوارو، اپریدو یا نور قبیلو لهجې وي. په لیکل شویو ځینو جملو کې که څه املایي یا ګرامري تېروتنې یا غلطي په مخه درسي، نو په هغه کار مه لري، بلکې څه چې لیکل شوي وي همهغه توري یا الفاظ په خپله لهجه کې ریکارډ کړئ چې کمپیوټر د متن یا ټیکسټ او غږ یا غږ ورتهوالی یا یووالی وپېژني. دا لومړۍ مرحله ده چې هدف یوازې غږ او متن سره یو ډول یا یو شان کول دی. وروسته به د پښتو له معیار سره سمې لیکنې خپروو. تاسو مهرباني وکړئ او کوشش وکړئ چې خپله هم هره ورځ د خپلې برخې ریکارډینګ کوئ او له نورو ملګرو سره هم د فیسبوک، واتساپ او نورو ګروپونو له لارې شریک کړئ او هڅه وکړئ چې نارینه او ښځینه غږونه دواړه ریکارډ سي، چې دا ډول کمپیوټر ته وروسته د غږونو او لهجو په پېژندلو کې اسانتیا پیدا سي. د دې کار یوه ګټه به دا وي چې که تاسو په راتلونکي کې په کمپیوټر کې متن یا ټیکسټ ولیکئ، نو هغه په غږیزه بڼه اورېدلی سئ. یا که کمپیوټر ته څه خبره وکړئ، نو هغه به یې په لیکلې بڼه درته وړاندې کړي. ډېره مننه او ستاسو د همکارۍ په هیله.